د زړه په آینه کې به هر وخت د محمد رسول الله تصویر ګرځي او چې سر داسې کې پکې ګوري. عزیزانو دا د مولیانو نه بیا تپوسو کوي چې استغراق په درې قسمه دی. یو استغراق فی الشیخ دی، یو استغراق فی الله دی، یو استغراق فی الرسول. الله سره دی چې مینای لکه رابعه بصری و 24 घंटे الله 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 الله. په خدای قسم او بیا په خدای قسم او بیا په خدای قسم چې مولانا اشرف علي تنوی نن اتیا کاله مخکې درې قسم خوړلی والله بالله ثم تالله مجھے خدائے لا یزال کی قسم ایک بار اللہ کہنا دونوں جہان کی نعمتوں سے بہتر ہے. ایک بار وہ دلی کی عمرے اس کو مفتی کفایت اللہ زمانہ وا منذ او 10 نو کړي چې مليانو ویلي چې جنازه مکوي تا پلیت ته مفتی کفایت الله صاحب نے استفتاء وشو چې منذ او 10 نو کړي او دا جنازه څنګه ولداسي یو گواه پیدا کړي چې په زندګۍ کې په غلطۍ چاته الله نوم دخلې نه وتی په غلطۍ نومم جنازه وکړي په غلطۍ او چې د زړه نه وي چې الله 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 الله. رابعه بصری شپورل الله 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 وای ټول الله الله الله. د نیمه شپه ده حال پر راغی. اوس حال څه ته وایي؟ نو تاسو په ایمان وایي چې تاسو حال پیژنئ. شیخ صاحب ته پیژنئ تا خو به هم ګومن ساتلي ګیره به ګومن دی. حال څه ته وایي؟ رابعه بصری حال راغی نو نیمه شپه ده او وایي چې یا الله زما زلو چاودو په الله الله ویلو باندې او تا یو ورځ مو نه وي چې زه دایمه په حال کې الله ته وایي چې زما زلو چاودو په الله الله ویلو او یا الله تا یو ورځ مو نه وي چې زه دایمه. نو आवाज ورته وشو. رابعه بصری خزه ده आवाज ورته وشو کہ گفت اللہ ہے تو لبیک ماس گفت اللہ ہے تو لبیک ماس وی نیازو شور و دردت پیک ماس. اور اب یہ داستا اللہ ویل چی دی دا زمان لبائک دے ویا حاضر در تا ولارن سغواری. رابعه بصری خزا دا او چی دا زرق کور دا اللہ کورو او پا جبع اللہ نو اسمان نورتا آوازش. مجنون پا لیلا مین دے یو شپناس دے کوٹا کی نو یک شبی مجنون بخلوت گائے راز گفت اے پروردگار بے نیاز اس چراغ نامم تو مجنون کر دئی عشق لیلا بادلم چون کر دئی. نیم شپه ده یو مولا رانه تپوس وکړي چې دا مجنون دا قصه مانا نه یم رښتیا دي که نه مانا ما ته وایي چې دا ما اتكلم معي في العربية أنا لا أدري لسان الأفغان اتكلم أنا ما ترى عربي كي خبرك أختوز أنا بيجي ما توين أنا العربي نبيجي ما أنت لا تدري العربي ما تويجي أنا نبيجي ما أنت جاهل لما تكلم معي
تدا ما سره چې ملا چیړو کی کنه ملا چیړو کی د په دې ستن پکې وو خو شي دا ورته عربي کې شروع شمه د عربي کې شروع شمه خلای څنګه پاتې شي مېجن خبره چې مولانا روم نن نظر کاله مخکې تیر دی 12 دفتره مثنوي لیکلې ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم تمام معجزات په مثنوي کې راوستي تمام معجزات یو معجزه بار نه ده هغه مولانا روم خبره رښتیا ده اوس خټول دا کوړیا کباړ پاتې شو لاړ هغه مليان غرغشتو مولانا ادریس کاندیلوی مولانا احمد علی لاهوری مولانا درخواستی د غرغشتو مولانا صاحب د غلجو میا صاحب نافع ګل میا صاحب اسیر مالټا چې زه به ولیدم ما ته به بجلیګرا بلان جی عبد الرحمن بابا یو قصیده ووایا دا اسیر مالټا به ماته وي کوم چې د شیخ الهند سره په مالټا کې انګريزانو 4 کاله قید کړو مولانا وزیرګل به ماته وي بجلیګرا یو قصیده ووایا دا ګلاس راکا اسه زيت ورغله ما نو کټوره او بمسکلي دا کټوري دا سند داسي ماته نو مالو بس که مناظور ول چودر کا چې کور نه بل کټوره راوړم نو میا سي ورته وی چې اونده کې بیس کی دا مونږ په دې کې نسکو څه اونده کې یاره په خدای قسم چې دا غاغه غصه زما په ډېر نقشته جواب تلخ مې زی بدل به لاله شکر خارا خسته خله سره تریخ جواب ډېر خوان کوي اندې کې مونږ سره د دکان کې مونږ د خاورو کنټرول ساتلې دي نو دا سم باور چې راشي کنه دا غړ او بس کوم نو په هغه دی راغله نو هغه ډېر غړ پاتې شوی نو چې هغه به داس دي دا سنت دي خو جبن څنګه دا څکړو په نازله باندې اوس کنه د قسم یا د خاورو کنټرول ساتلې دي دا غوړ باندې راشي د خاورو کنټرول کې وبولول د قسم زما په در کې د دنیادار سړي قدر نشي دنیادار بسي دولت بسي قدر د طالب کوا قدر د عالم کوا قدر د چا غریب ملنګ کوا هغه خبره رانه پاتې شو نو دا حکومتا د یو غریب زړه دردول چې سلزله کعبه ورانه کی الله په دومره نه خفه کیږي لکه د یو غریب زړه درد چې او درد یو الله په خفه کیږي دا د چا وګندو والا د خدای خاطر وکي چې منی سي په دې بال بټل روټای پیدا دا خلک بچ کوي کمیټای والا را سم شي ریړې نه پریدي دلته راغله یو هین استادو د کمیټای هین استاد څه شو وای هین هین استاد راغله نو دا ریړې د ټولي نیو کمیټای ته په لارې کې اچولي هلکه دا څه ویجی فوټ پاتونه ټول بند کړي او زنانه نشي تیرې دي نو مال په خبر ګورون شي په ټاپو کې نه چې نظر دې نه لګي په خپل لاسونو شل شي چې کونه دل بل پاکي او غل نشي پاکوله په خبر ګورون شي نو ریړو والا چې په بازار کې الوګان او شلتالان او ټماټر او دا خرڅ نه کی بیګاله بس کوي دا بغلې کوي دا به ډاکی کوي دومره کلرکانو باسي په خزانه بوج دی دومره چپلاسیانو باسي په خزانه بوج دی دیکھو ګل په پردباغ کې کروڑونه روپۍ چې په ډیسکاونټ ډانس باندې ولګي دی په خزانه بوج نو دا بوج نو د 1000 روپو چپړاسی یا د 2000 روپو کلرک چې دی اپ خزانه بوج دی
کروڑونه روپے په فضولیات او دمتوبونو باندې او کنجر قیوم سټیډیم کې تاسو سټ حال کړي جس میں بہاران 7 سال تقریبات کونسلران ویسے به لکونه روپے ورکړي دي په سړکونو دروازې جوړې کړې 7 سال تقریبات او سب مبلیلونه لاس کې ورکړي دي مونږ سره یو دی کونسلر دی نو دا هغه د مخه لاین مخکې تللی دی دا رسته وتلی هغه کدی ورځو کې درته وښیم په دې ګرمۍ کې په بوټانو کې جرابې اچولي نو مخې رست مخکې دی او دنباله رست او مبلیل په لاس کې دا په خزانه بوج نه دی او ریره سره باټینګن چې خرڅوي جنانه نشي تېرېدی زنانه دی الله پاک د چرګو په مرض مرداري کی یوه پاتې نشي ستاسو زمونږ ټولو ښځې د خدای مړي کی وایه امین وایه څه مو وایه ښځه دې شته زماني مرګ شو وایه چې یوه پاتې نشي نو د ښځو کار څه دی چې بازارونو ته راوتي دي د دوی د لاسه به څوک مزدوري هم نشي کولی مزدوری به نشي کولی نو چې منې کولی نشي چې اخلاص شي ښه به یې که نه ما یې کړه خدای دې ووایي نو زما عزیزانو واورئ په کلاو غوږونو زړونه د الله او د محمد رسول الله د مینې کور کوي زړونه زړه په خدای مین کا دا مجنون خبره پاتې شوه ٹائم پورا ہو گیا بچو نو مجنون وئی چې یا الله زما دا نامه دې مجنون ولی یې کېده او دا د لیلا مینه دې زما په زړه کې اچولې ولې ده نو پاس نه ورته آواز وشو چې سوئے وہ یک شب مجنون بخلوتگاہ راز گفت اے پروردگار بے نیاز از تیرا نامم تو مجنون کر دئی عشق لیلا بادل ہم چوں کر دئی آواز بتاؤ شو کار لیلا نیس ای کار منست اسمان نورتا سوشو آواز ورتا شو چکار لیلا نیس ای کار منست حسن لیلا عکس انوار منست او مجنونا دا تمہیں چلے ونے کرے دا لیلا کار ندے او پا لیلا میں مین کرے دا لیلا کار ندے د لیلا په مخ کې زما د نور تجلی دا تو په ما مینې په لیلا مین واہ واہ مجنون څه وایي بیا گفت مجنون گر ہمارو اے زمین ہر زمان بل من کنندے آفرین مجنون وی کدا ټوله دنیا پما آفرین آفرین وئی لیکن من نگویم آفرین ہے چکس مدح من دشنا میں لیلا باد بس ټوله دنیا پما آفرین وئی زما د چا په آفرین پروا نشتا دینا پس د لیلا کنزلې به زما آفرین چې د لیلا په مخ کې زما د محبوب جلک دے نو د لیلا کنزلې ما ته بیا زما صفت دے عزیزانو داسې شک پیدا کړي چې معشوق کے رتبے کو معاشر میں کوئی دیکھے
माशूक के रुतबे को माशर में कोई देखे, अल्लाह भी मजनू को लैला नजर आता है। द माशूकी रुतबा पर क़यामत के ओगोरा कि द अल्लाह अनवार और तजल्लियात मजनू न गोरी वही बदाम लैला। नजमादिदानो मंसूर जान न जोड़ कई कि इस्तिग़राक़ फिल्लाम राशि और बेद अल्लाह ना बल सदर तनखकारी और बेद मोहम्मद रसूलुल्लाह ना बल दर्दम पदड़ की नहीं। दावा दरा सा कवई मानंद जुमे तकरीबन करे थे मराई में खुगी पैमान चुप कर दफो अंत बंद नहीं गा मराई में खुगी स्टड़े में रहमान बाबा लेवने शुमनन में यार लिदले दे, लेवने शुमनन में यार लिदले दे, मादद रस जहान सरदार लिदले दे। वल्लाह चे कतले हो बजून वर्तजान खोदले रहमान बाबा दरो खो लेवने शुमनन में यार लिदले न दे, मादद रस जहान सरदार लिदले न दे। साकी निश्ता चियो जाम द मयूरा की, बेसाकी में जाम तैयार लिदले न दे। जर खर्सीगी चुप ठीक है चुप कर सवई छे प्रेगेदा तो खुद में गए माता गोरी माता प्रेगेदई साकी निश्ता चियो जाम द मयूरा की, साकी निश्ता चियो जाम द मयूरा की, बेसाकी में जाम तैयार लिदले न दे। देखो गोरे द करोड़ रुपो शेर दे यो जर खर्सीगी द नसब पुख्तना निश्ता, जर खर्सीगी द नसब पुख्तना निश्ता, पजरगा की में नेस्तगार लिदले न दे। छि पैसा वर्सर नवी खुद गरीब दे, मां गरीब सरे उखियार लिदले न दे। देखो गुरु मालदार सड़े चुगुल खुरी नमुंगा सोच शादी में शादी कऊ दास कने को खान फले न शाद बेगी अब ना बोल रहा बेगी खान फले न शाद बेगी और गरीब सड़े तो खबर हो की न मैडा बेहैसियत तजे गोरा गए दी बेखुबा सड़ा से बला दे दले रावली माता माला रावली दा बुढ़ा देखो रहा देखो रहा देखो रहा दर्दी शिंशा गरीब साड़े दियो करोड़ रुपो खबरों की नवर्ता हुई थी की न मना बेहैसियत तदियो गोरा तद चाप मख की खबर के मुंग सरे खान तले जरगा की 302 केस के देखो गोरे देखो बपरे दे यार इशारे में कवई करना खान रा सरा तले उनो
سړی له چې ورړو چې چا سره جرګه کولو نو هغه ته وایي چې موږ راغلي یې او موږ تاله راغلي یې او تا سره خبرې کول غواړو یې هغه ورته خان زه خو ستا په خبره نه پوهېږم ویل موږ به خبرې کوو یې نو ما ورته ویل چپ کښېنه یار په خبره نه پوهېږې یې کې ویلې ته پوهېږې څه ما نه زه پوهېږم ته غلی شه بس ما ورسره خبرې شوې دا د دولتمندو خبرې یې نو رحمان بابا وایي چې زر خرڅېږي د نسب پوښتنه نشته په جرګه کې مې نسګار لیدلی نه دی چې پیسه ورسره نه وي خود غریب دی ما غریب سړی هوښیار لیدلی نه دی زه رحمان د محمد د در خاطروب یما زه رحمان د محمد د در خاطروب یم ما یو بل داسې دربار لیدلی نه دی بیا وایي که په قدر په قیمت برلی اسمانې واورئ تاسو کې چې ځان ته دا شی وایي که نه هغې ته وایي دا داسې به نه ځي داسې به ځي رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې په لاره تلو نو داسې به تلو صحابه وی دي داسې مخامخ ګورئ نه ویلې الله ته ګورم نو د هغه په مخ کې نه وخت سر ټیټي هر وخت ټیټ سر به روان که په قدر په قیمت برلی اسمانې خودبینی مکړه د خاورو بندیوان یې بیچاره عاجز وربشي تور تملا بیچاره عاجز وربشي تور تملا که رستم غوندې د هر پهلوان یې کم زمان به مدغې مات ریز مریز پریوځې سور بسور په اس د عمر تیز روان یې د اجل په نقارو بدي تاراج کا کد درستی دنیا راج کوي سلطان یې اورنګزیب دارا شکور شاه جهان لاړ اورنګزیب دارا شکور شاه جهان لاړ باقی تبسو مقیم پدا جهان یې خدای دې سکولې شي کنه میں میجارتی ویل به کنه میں میجارتی ایو چې په درست راغی باری مینډیټ ما مینډک څه کوي اوس مینډک خو هغه ته وایي کنه مینډک ته وایي نو دلته راته سرکاري اطلاع وشو چې دا مینډک مه وایه مینډیټ دی مال نو زه انګریزي نه پوهېږم که خو باري مینډیټ چې وایي باري اکثریت وایي هر ټکي انګریزۍ کې ولې ورمنډئ نو ما مینډیټ نه مینډک ځکه جوړ کړو چې زه په مینډیټ پوهېږم نه باری مینډیټ انجام یې درته خدای وښودو که نه نو زه دې خپل صدر صاحب ته هم وایم چې مغرور مشو شاهان دیگر است مغرور مشو شاهان دیگر است سوئی اورنگزیب دارا شکور شاہ جہان لال باقی تبسو مقیم پدا جہان مرسلان پیغمبران مرگی خاموش کرو مرسلان پیغمبران مرگی خاموش کرو چیئے خلیوی پسنا درب گویانے دادی خامی اندیخنا دا کم دلیلا چی ازغی کرے پتا مادر حانی قافلی چی دا یمین شمال بیلیگی
اے حافظت بملدکم کاروانی قیامت کې بدوه ډلې جوړې شي شي طرف ته د جنتیانو ډله او بس طرف ته د جهنميانو ډله نو پته نه لګي چې مونږ به په کومه ډله کې د جهنميانو ډله کې به روان یو او که د جنتیانو ډله نو زما عزیزانو الله پاک دې تاسو ټول ډېر ښه لري په اخلاص به اوس دعا کوئ په اخلاص چې الله دې د امریکې اور میګ مات کی اللہ دے د واجپئی اور میګ مات کی اللہ دے د امریکې او د واجپئی د مرګر اور میګونه مات کی پروردگار دے زمون د ملک ته محفوظ وساتي او زمون ملک دے اللہ په صحیح معنوں کې مسلمان کی خدایا خپل درد او خپل عشق د خپل محبوب یا الله د ټول پاکستانیانو مسلمانانو په زړونو کې واچي خدای د اسلام دشمنان تباہ او برباد کړي خدای د اسلام دشمنان تباہ او برباد مولانا اجمل خان سے تو دعاؤں کی چې الله غریق رحمت کی خدای پاک یو بخي الله ستاسو زمون ټول مشرانو بخي خدایا نن کا کمړی یا الله دا ډومبه منزل آسان کی یا الله دا ډومبه شپه په آسان کی یا الله مونږ د قبر د تکلیف نه په خپل امن امان کې وساتي خدایا د خپل سوال او جواب نه په خپل امن امان کې وساتي د ظالمانو نه مفسدانو نه اشرارو نه کفارو نه په خپل امن امان کې وساتي خدایا د پاکستان د مسلمانانو داسې ملا مضبوطه کې چې کافر طاقت جواب نشی کولے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد والہ واصحابہ دعوت اصلاح ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیښور ښار کې د ناصر خان فرار سات ملاویږي ادي خبرې واورئ هر شیم په سر ولاړ دی مرګ مم په سر ولاړ دی د ملک جنگ مون په سر ولاړ دی اخوا دې خوا مه ګورئ ما ته ګورئ عزیزانو ما ته په دې دا غصه ځکه راځي چې ما د الله مهرباني ده زما کور کې ټلویزیون نشته او بعضې ځایونو کې د اتفاق نه چرته پیښ شوی مانو پروتی اوس ځان نه مولا بادرم نشم جوړولی چې بندې کوي وزم ورته وګورم نو دا خلک ورته داسې ناستي او اوس لا دا بل ډمتوب چې راوتی دی کیبل نیټ ورک دی که څه بلا ده دا دمتر او دلته بجلیګر مولا ته چې ناستي نه دغه به کوئ د چرګوټیانو په شان ما ته ګورئ په بنیادي خبرو ځان پوه کوي د هلاکت او د تباہی په پلیټ فارم ولاړ یې ایس بعیده نه ده چې الله هم سره د ځمکې اوچت کی او راولټم کی کولی شي که نه شي کولی سره د ځمکې نو زما عزیزانو په بنیادي خبره ځان پوه کوي دا د هغه چا خبره ده چې کوم د ټول کائنات مالک دی بل څوک شته د ټول کائنات مالک بل څوک شته د ټول کائنات د مالک محبوب د محمد رسول الله نه بل څوک شته همیشه نگاه د عشق په حسن پریوزي سترګې همیشه خسته شي خوښوي نو د الله نه خسته څوک شته شته صبغة الله ومن احسن من الله صبغه
الله وی مان زیات خسته سوک دے بیا ستا خستواله خو بنوټی دی نن دی او سبا بنئی الله هغه خسته دی چې و او ویبا اور سب فنا شي اور سب ختم شي هغه حسین ذات و او ویبا بیا الله چې د ځان د محبوبیت د پاره د چا انتخاب کوي داغه نه زیات خسته به څوک وي هغه څوک دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوا خسته نه څوک وو او نه به پیدا شي